زه له شپې زه بند د ځوانانو لپاره د واده ښه عمر ستاسو په نظر څو کاله دی او د واده بعد یو ښه ژوند څنګه کولی شي؟ پخوا هم دا د ښار په خلکو ولبر ناباب وو، حتی عیب وو. د کندهار د نامه په اړه که دې راته وویل دا نوم څنګه رامنځته شوی دی یا چا پرې ایښی دی؟ د نجونو تعلیم بند دی. د شپږم صنف سپورت نجلۍ تعلیم نشي کولی. اصطلاح چې اوس هغه په پورنر ځان مشهوره کوي، پخوا به شوداره سړی یا هغه ښه سړی به هغه سړی و مشهوره سړی چې تعلیم به کوي. زه ناست اخر زه په ژړا سپلم. داسې یو تاریخي کتاب راته ووایه چې د لیکوال لخوا لیکل شوی یا تاسو په خپله لیکلي چې هر یو کندهاری باید حتمي او ضروري ووایي. بندر ته وایي وایي جانړۍ کتاب خو به زه درکړم ګرګر شنې دوړې دي. لږ په پیرات بازار کې ناست په غوټو راخیستې ولاړ جمع سره دور ته به بر دی اسیرته و د ده مور داسې پر ما د جد خیال وکړي. دا غوره بولي چې د ده یو ځای د بستري شاګرد نه دا چې تعلیم وکړي مکتب ته ولاړ د مجاهدین په یو به ونړاوه ښه و دلته به شهریان په سره ته اچي. نن په یاران مجلس پودکاسټ کې د کندهار یو دروند شخصیت را سره میلمه دی چې نن به په دې پودکاسټ څخه تاسو د کندهار په اړه په بیخي ډېرو شیانو خبر چې هغه که د کندهار تاریخ وي، د کندهار کلتور وي، د کندهار ښاري فرهنګ وي او یا هم د کندهار علمي شخصیتونه وي. دا هر څه به په دې پودکاسټ کې زده کړي. یاران مجلس پودکاسټ د سپر زاهد مبلین لخوا څخه سپانسر کیږي. ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ډېر څه ځینې زده کړي. حاجي صاحب په خیر راسي، سلام راول. مننه، سلامت اوسه. خیر اوسې کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړي او نن سره میلمانه شولاست. سلامت اوسه، ډېر مننه. راځو اول مو د شخصي ژوند څخه شروع کوو. د څومره عمر یاست او د کندهار په کومه سیمه کې پیدا شوي یاست؟ زه د شپږ شپېته کاله یم. ښه او د کندهار د لومړۍ ناحیه کې د شاه قبر کوڅه چې ده د احمدشاه بابا قبر ماشاءالله ځان مو ځوان ساتلی دی. د کوچنیوالي یو جالبه خاطره چې تر اوسه پورې دې په یاد دی؟ والله وخت زه تېرېدم په جاده کې. ښه زما پلار دې خدای وبخښي دا د وړۍ فابریکه نه وه، دې وخت راشه تولیدات کول. ښه نو دې ځای دی مسؤل و، د خریدارۍ مسؤل و. ښه نو موږ یې هم دلته شاګردان کړي وو. د عبدالرب اخندزاده ورور عبدالرحمن بسام نومېدی، دې د ټایپسټي کول هلته، خو موږ ته یې خط راښودل. نو زه روان یم په پښو به تللو دا فابریکې ته، یو نفر پر بایسکل راته ودرېدی، ولانه ستړی نه شې، جوړ یې په خیر امان خیر اوسې. کوچنی وم، شپږ کاله وم. ول ته د پلانکي زوی نه یې، حاجي صاحب زوی نه یم؟ ول راځه نو هغه ته یې زه ورولم. که راغی بایسکل مخ ته سپور کړلم، داسې روان یم، داسې ارګ خواته یې بېرته کاږ کړلم. په ارګ کې پخوا شاوخوا ټوله دا د چپلکې و بوټونه خرڅېدل، دا ښاروالۍ مخ ته. که راغی دلته کښېنولم، دی د دوکاندار سره په خبرو کې شو، خبرې اخر یې دومره پلنډه چپلکې ځینې واخیستلې د هغه څه دا ولاړې. زه ناست اخر زه په ژړا شولم. چې دوکاندار ته وایي ولې ژاړې؟ ما زه ځم کور ته باندې چې وکړم. ول دا سړی ستا څه و؟ ما هېڅ مې نه و. نو دغه دی بیا زه راوستلم، پلار یې چېرې دی؟ ما په دا فابریکه کې دی. بیا یې راوستلم، موټ یې ورته سټینګ کړم. نو دوی پوه شول چې اصلي ما لار وایي. نو دغسې په خپل ځای تاسو ورته تېر کړي وای. دا هلک به درته ناست وي، دا شیان زه وړم کور یې ښکاره کوم. که یې خوښ شول ښه که نه زه راځم بېرته دا هلک مو بوځم او پیسې به دې هم درکړم. نو سړی ولاړ یم. دا د کوچنیوالي خاطره فلمي چا مې سره کړی دی. تعلیم مو تر کومې اندازې پر کړی دی؟ تعلیم خو زه د مشکل لیسې د 12 صنف فارغ شوی یم. بیا مې د کندهار عالي درمانمین ویلي دي. عالي درمانمین په دغه شپو کې په زرغونیان ناجسه کې هلته جنګونه ډېر وو. درمانمین چې اصلي درمانمین وري وو پخوا، نو دلته په دغه 2 کال دلته درمانمین. اوس مهال د څه شي کار کوئ؟ بس زه چې د درمانمین فارغ شوی یم، بیا مې رسمي کار نه دی کړی، په شخصي کار لګیا یم. اوس مهال د هغه راشي د اعتماد شرکت په نامه یو تجارتي شرکت په کندهار کې، زه د هغه نماینده یم په کندهار کې. زه سره کار کوم. ساختماني شرکت دی که یا تجارتي شرکت؟ ښه. راځو د کندهار په باره کې یو څو پوښتنې کوو. د کندهار د نامه په اړه که دې راته وویل دا نوم څنګه رامنځته شوی دی یا چا پرې ایښی دی، څنګه ایښودل شوی دی؟ نو د کندهار په نامه کې مختلف روایتونه شته، خو ډېر هغه مشهور روایت یې دا دی چې دا د ګندهارا څخه ګندهارا شوی دی.
ګندهارا د پېښور سیمه د ټکسیلا د علاقې دي. پخوا هلته بودایان اوسېدل. نو دې خلکو مهاجرتونه وکړل، راله کندهار کې واړوله. نو د هغه د دوی د بودانو سره چې د بودایان د دې اشوکا په هغه کې پاچا و. د اشوکا دوې کتیبې اوس هم شته په دا زاړه ښار کې، د سندوزي کوڅه کې کتیبه پاته ده. نو د دغه ګندهارا څخه دا نوم کندهار شو. خو دا خو یو روایت دی. داسې روایتونه هم شته. عرب چې بیا راغله دې منطقې ته، هغوی بیا په لوی قاف دا تلفظ کوه، قندهار. نو هغوی بیا وایي دا قندهار د قند و هار دی. خوږې مېوې پکې شته، انار شته، انګور شته، ارشۍ شته. قند چې هار امیر په معنا هم دی، د هار هم دی، هغه هار چې ورته. نو داسې روایتونه مختلف دي. نو دا دوهم روایت چې رښتیا یې ځان ښه به ولې مېوې مو خوږې دي. د کندهار تاریخي اهمیت څه دی او ولې د افغانستان زړه ورته ویلی شو؟ نو تاریخي اهمیت خو په دې دی چې دلته د افغانستان د معاصر افغانستان د بستر ډبر دلته ایښودل شوی دی. د مخکې افغانستان د مختلفو قواو په لاس کې وو. کله به د هند څخه مغول راتلل، دا ځای به یې ونیوی، یا به د ایران څخه صفویان راتلل، یا به د شمال څخه شیبانیان راتلل. دلته به جنګونه وه. کله چې میرویس بابا راغلی، دا ځای دلته ملي حکومت اعلان کړي، او د ده وروسته بیا دا پروسه احمدشاه بابا پسپره کړله چې یو خپلواک افغانستان یې جوړ کړي. دې ځای څخه پیل د کندهار څخه ټول عملیات چې کېدل کندهار څخه کېدله. نو د هغه وروسته دا څه چې بادشاهان تېر شوي دي تر ظاهرشاه او داود خانه پورې، دغه ټول ځانونه کندهاریان بلله، خو دې ځای څخه دوی نشأت کړی. کندهار عموما هغه غټ تحولات په افغانستان کې، هغه که سیاسي بدلونونه وي یا دیني او فرهنګي هر څه چې وي، د کندهار څخه عموما منځته راځي. د کندهار خو نو زوړ ښار چې و یا پخوانی کندهار پر دغه جغرافیه باندې نه و د ډېره وخت. پخوانی ښار څنګه و؟ نو اصلا خو د کندهار ښار هغه و، دا زوړ ښار چې دلته هم دغه د مخکې ما وویل دغه ښار خو احمدشاه بابا جوړ کړي. اصلي ښار خو هغه و. نو دلته صفویان هم راتلل، هغوی به هم خپل ابادۍ دلته کولې، او مغول هم راتلل، هغوی هم د هندي نقشې دلته رواجولې، هغوی به دلته ابادۍ کولې. نو ډېر ښایسته ښار و په هغه وخت کې. یو فرانسوی سیاح یا تاجر دی، یا فرانسوي د الماس کار کوه، یا د غمیانو کار یې کوه. د هند نه بیا راوړل، بیا داسې فارس پر بادشاهانو بیا خرڅوله. نو دوی به د خپلو یادښتونو کې لیکي. نو په هغه وخت کې د عکاسان نه وو، نه عکاسي وه، رسامۍ به د خلکو کولې. نو ده د کندهار هغه وخت د زوړ ښار رسم کړی دی. اوس هم شته په د کندهار مجله کې د عکس ما لیدلی وو پخوا، د 80 کال دمخه، اوس هم شته. او استاد معصوم هوتک هم په دې باره کې د کچکولو په نامه کتاب دی، د ډېر ښه توضیحات ورکړي دي. نو درې منزله څلور منزله ابادۍ په دغه کندهار کې وې په هغه وخت کې. او یو لوی مدرسه د پوهنتون پسې بیا هم دلته موجوده وه. نو ښار خو هغه ښار و. نو وروسته بیا د جنګونو په نتیجه کې نادر افشار چې تجاوز وکړي، هغه ښار خراب شو. نو احمدشاه بابا چې راغی، بیا دغه موږ څلور بازاره چې دي، څلور بازاره. د کندهار جغرافیایي موقعیت یا خپله کندهار عموما د لویو بدلونونو، سیاسي بدلونونو مرکز ګرځېدلی دی. وجه یې څه شي ده؟ نو وجه خو دلته داسې چې کندهار یو سبکالجیشي اهمیت درلودی. نو دا یو پېچلی یو څلورلاری و. دا کاروانونه هم ګډ په دې خوا تلل، دا خوا راتلل، په دې خوا تلل، جنګونه هم دلته کېدله. نو اهمیت یې ډېر و د کندهار په دغه خاطر. د تاریخ په اوږدو کې، یعنې په تېر تاریخ کې د کندهار مشهور دیني عالمان چې مثال د خبرې په ټول افغانستان کې یا پیژندل شوي، یا هم خلک ځینې خبر نه وي چې دا رقم عالمان شته، یا دغه عالمان دي چې خلک په دې نه خبر دا د کندهار دي. والله که درته ووایم، ما څومره دمخه فیسبوک کې یو لیست خپور کړي عالمان په باندې، بیا هم داسې په لنډ ډول به زه درته ووایم چې دا خاني علوم دی، حبو اخندزاده دی، ابوالوفا دی، مولوي محمد سرور، واصف الکوزی، دا دی. دا قبیل څه نور عالمان د کندهار څخه بیخي ډېر خلک شته مشهوره څېرې، هغه که د دین په برخه کې وي، په سیاسي برخه کې، په هره برخه کې چې د ښځو څه ونډه ده؟ ښځې شته دا رقم مشهوره که یا؟ هو نو ډېر ښځې تېرې شوي په کندهار کې. نو دغه نازو انا ده، ملالۍ ده،
زینا به ده نه میرویس بابا لور زرغونه کاکړه ده پنجوایي. د کندهار یو تاریخي ښار دی، اما تاریخي ځایونه ته اوس لکه زوړ ښار چې دی د کندهار، دغه ځایونو ته پاملرنه نه ده سوې، دا څنګه ساتلی سو؟ نو اصلا دا د تاریخي اثار ساتل د په دولت اړ دی. د احمدشاه بابا وروسته موږ کندهار کې ډېر ښه تاریخي اثار درلوده چې د هغو جملې څخه یې د کندهار ښار کلا وه، خپل د چارسو پوښلي چارسو موږ درلودې چې ډېره ښه نقشه په لوړ معماران باندې احمدشاه بابا جوړ کړې وه. مدرمتاج شپنه د ظاهرشاه په وخت کې حکومت ته ونړولې، هم یې کلا ونړوله، هم یې چارسو ونړوله. دغه د چارسو پر باب را په یاد سوله، په چارسو کې ول مخکې داسې ما اورېدلي دي چې دلته ول سرپوښه چارسو چې و دا د خاد و که د ملي امنیت یو ځای و که څنګه و دغه موضوع سرپوښ چارسو وروسته جوړ شوی دی، هغه د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شو. دغه خپل چارسو چې و دلته لوړه هغه وخت کې کوټوالي بلله، داسې یو شی بلې د امنیت یو دفتر و، دغه ځای څخه کندهار ښار یا نور منطقې د افغانستان دغه ځای اداره کېدلې. د پخواني کندهار او اوسني کندهار په مابینځ کې فرق څه شی راغلی دی؟ فرق یې بیخي ډېر فرق راغلی دی. اوس پخوا کندهار څلور ناحیې و. پخوا په کندهار کې غرمه خوب کېدی، اوس سهار خوب کېږي. دا بیا پاکستاني کلتور دی په موږ کې. نو اوس کندهار 15 ناحیې دی. عینومېن خو جلا دی، جلا ښار دی، جلا ښار دی. کندهار په تناسب د غونه ښار دی، لکه دا اوسنی ښار د کندهار عینومېن د غونه پراخه شوی دی. نو دغه فرق دی. کندهار که چیرې وغواړو چې په یوه جمله کې تشریح کړو، ښه جمله به کومه جمله وي؟ کندهار خو نو میوې، خوږې میوې لري، ښه ښه عالمان لري، ښه ښه منظرې لري، ښه آب و هوا یې ده. نو دا د کندهار تعریف دی. په یوه جمله کې څنګه کولی شم؟ کندهار ورکړی. کندهار د کندهار د معاصر تعلیم په برخه کې په کندهار کې اوس کومې ستونزې موجودې دي چې پخوا نه وې؟ نو اوس خو ګوره د نجونو تعلیم بند دی. د شپږم صنف پورته نجلۍ تعلیم نشي کولی. انسټیټیوټ کې ښځې د طب په باره کې تعلیم نشي کولی، او پوهنتونونه نشي ویلی، او د هلکانو تعلیمونه چې دي هغه هم داسې په صفر کې ضرب دي، بیخي ډېر. نه څوک سر په ګرځوي، نه تفتیش شته، نه مفتش شته چې ورشي چې ویې ګوري چې تاسو څه شي کوئ، فلان دلته یاست. یو کار چې دی دغه شخصي مکاتب چې دي دغه باندې داسې حساب کېږي چې دا څه خواري کاږي. نو خو دولت په د دې د تعلیمي سیستم کنټرول یا په اصطلاح سمول دا په دولت اړه لري. موږ په یو حیث د ښاریانو څه کولی شو چې دغه کنټرول کړو یا سم کړو؟ نو ښاریان خو به څه وکړي چې دولت خو علاقه لري، زموږ د ښار خلک عموما د تعلیم سره علاقه لري، چې واسې لري او یا شخصي مکاتب وایي، اوس خلک دغسې ورته ناست. ښه خبره. عموما په کندهار کې څنګه چې موږ د خپل پلرونو نیکهګانو څخه اورېدلي، په پخوا وختو کې د تعلیم سره د ځوانانو شوق ډېر و. هغه په اصطلاح چې اوس هغه په پورنر ځان مشهوره کوي، پخوا به شوداره سړی یا هغه ښه سړی به هغه سړی و مشهوره سړی چې تعلیم یې کړی، خو اوس داسې نه ده. دا ولې؟ نو داسې دی چې یو څه تعلیم نتیجه صفر کې ضرب ده، نه که دغه ډېر الفاظ وینم چې تعلیم وکړي مګر بیکاره ګرځي، د عزت په ذات کې خپله معیشه حاصلوي، وایي زه تعلیم نه کوم. مګر دې خطا وتلي دي، تعلیم باید وکړي په هر صورت کې. دا هم یو وخت یې په درد خوري. غټه ستونزه ده چې مثلا د تعلیم څخه خو زموږ ډېری دا رقم دي. زه خپله شخصي تجربه درته وایم، په سیم کې په 12 سیم کې داسې خلک را سره فارغه شوله چې خپل نوم یې پر تخته نه سوی لیکلی. خو نشته، ناکامي نشته. اوس ناکامي نشته په 10 کلنه دوره کې. دلته هم ډېر معارف د ځمکې وال شو، سم رسمي مکتوبونه راغلل، ناکامي بنده ده. هغه کنټرول ډېر و، نو پخوا خو دونه انضباط و. موږ خپل په هغه دوره کې مکتب ولیدی. زما داسې په یادېږي چې یوه ورځ موږ غیر حاضر شولو، زه هم ورور مې و، د پلار په اجازه هغه یې ځای ته واستولو. 10 بجې نه وې چې زموږ کور ته چپړاسي ودرېدې، خط یې راوړې، زما پلار چې دا دوه هلکان نه دي راغلي مکتب. بیا دور ټول هغه ما استولي، روکا یې وروازدوله، دا ما امر کړی. دونه کنټرول انضباط. اوس خو هېڅ شی نشته، هېڅ شی نشته. دغه لکه دا څنګه چې ما درته وویل د 12 سیم څخه فارغه شي، خپل نوم نشي لیکلی، او بیا سبا ورځ په واسطه یا په بل شي پر یو داسې کار ناست شي چې د ده حق نه وي، بیا ځوانان مایوسه وي. ما یو انډیوال دی، نوم یې نه اخلم، پوهنتون څخه فارغ شو،
نو بیا په مصیبت کې مقرر شو. ښه نو هلته خو د مالیات موضوعات یې د منډیانې چې ورسول چې پیسې ځینې واخلي. ما چې دا منډۍ څنګه لیکل کېږي ته منډۍ راوښه. نو دا رقم خلک چې بیا هغه وکړي چې وایي موږ تعلیم کړی کار نه را پیدا کېږي نو موږ کار ورسره خراب شي. ځوانان تعلیم ته څنګه هڅولی شو؟ ډېری ځوانان اوس دا فکر لري چې وایي تعلیم په درد نه خوري، شخصي کاروبار کوو. نو ځوان خو په مطالعه باندې، په تبلیغاتو باندې، مجلسو باندې، د کتاب په ورکولو باندې، بیا د هغه کتاب په باره کې پوښتنې کولو باندې ځوان تعلیم ته هڅول کېږي. په هر رقم شي باید ځوان تعلیم وکړي. تعلیم د ځوان لپاره اړین شی دی. داسې یو تاریخي کتاب راته ووایه چې د لیکوال لخوا لیکل سوی یا تاسو په خپله لیکلي چې هر یو کندهاری باید حتمي او ضروري ووایي. زما خو داسې خوښه ده چې د استاد معصوم هوتک او د استاد رشاد صاحب، علامه عبدالشکور رشاد، دا کتابونه باید زموږ ټول خلک ووایي. وایي ډېر په دقیق لیکل شوي دي او ساده دي، فصیح دي، څېړنه یې هم ډېره په واقعیتو بنا ده. نو دا دې کتابونه باید ټول ووایي زموږ خلک. که یو څوک غواړي چې د صفر څخه مطالعه شروع کړي، مثلا زه اوس قطعا مطالعه نه کوم، غواړم د صفر شروع کړم، د کوم ډول کتابو څخه باید شروع کړم چې زما پر دغه مطالعه باندې شوق کښېني؟ نو وار ما خپل بیان درته وکړم. د ملي هندارې چې ما را شروع کړه، ملي هنداره خورا خواږه نکلونه دلته دغه سین باندې نکلونه خورا ښه خوند کوي. بیا داسې ناولونه شته، اجتماعي ناولونه دي، ډېر ښه ناولونه شته. دا ناولونه چې وایي داسې یو رقم مطالعه ته ډېر تشویق کېږي زما چې باید د نور مطالعه وکړي. ملي هنداره مو یاده کړه، ما هم د هغه څخه مطالعه شروع کړې وه. په خاصه د دې څخه په کوچنیوالي به ډېر وخت مور د ادم خان و درخانۍ کیسه راته کول. نو بیا چې کله معلومات وکړئ مور ته مې ویل مل دا کیسه دې کولو سره ته وکړل یېره مې د مل چیرې پیدا کېږي؟ ول په دغه ملي هنداره کتاب کې. بیا چې مې کتاب رانیوی کیسه خو مې نو اوس یېره ده خو ډېر ښه خوند یې کوي. هغه کم یو رقم نارې دي ورته ویلې، دا نارې چې بیا پکښې وایي. نو ډېره پر مطالعه زما شوق راکښېنو، یو ډېر ورته جذب شولم دا شي ته. بیا هم د هغه څخه کرار لږ نوره مطالعه دغه اخر را روان یم، یو کتابفروش دی، یو ښځه ورته ودرېدل، دا ښځه ساره ښځه وه، هسې یو غوټه یې په سر اخیستې وه. نو دا دوکاندار ته وایي نوم یې نه و زده د ملي هندارې، وایي یو ښه د نکلو کتاب راکړه، مګر و داسې نکلونه چې هغه ټول رښتیا وي. دوکاندار ورته وایي وایي جانړۍ کتاب خو به زه درکړم مګر ګر شنې دوړې دي. د نکلو د رښتیا نه سره لرې ده. د کندهار هغه لیکوالان چې تاسو یې کتابونه لولئ، په دې کې مو د چا دغه لیکوالي ډېره خوښېږي یا د دوی طرز؟ زما خپله د استاد رشاد صاحب او د معصوم هوتک. بیا نو په کندهاري لیکوالانو کې نو حبیبي صاحب دی، بله جاني صاحب ښه شعرونه دي او ډېر ښه لیکوال هم دی، تاریخي څېړنې هم کړي دي. هغه هم په دغه سړی دی، نادر ایوبي دی، ډېر ښه کتابونه یې لیکلي دي. دا جملې څخه نو خو زما د ځوانانو څه هیله دا ده چې الفت صاحب، ګل پاچا الفت اثار ولولي، لنډ نثرونه په نامه د سره غوره نثرونه دي، هغه کتاب باید خامخا وولي، شی ځینې زده کولی شي. بلکل. د تاریخ په اړه تاسو ډېر معلومات لرئ او دا رقم مطالعه ډېره لرئ. عموما مو د تاریخ سره مو شوق څنګه پیدا شو؟ تاریخ په اړه د مطالعې سره؟ نو دا شوق خو په مکتب کې والو تاریخ یې مضمون شته. نو دا شوق یې طبیعي شی هم دی. ما خپل د ساینسي مضامینو د اجتماعي مضامین خوښېدل. نو دغه تاریخ په اړه چې هغه وخت چې زما شوق د تاریخ د کتاب ویلو سره یا د مطالعې سره یو داسې خاطره راته ووایه چې خندونکې وي، یا د یو کتاب ته ډېر خندلي یا پر یو جمله یا د کتاب پر نامه باندې. مولاکه ذهن ته نه راځي چې هغه بیا خندونکي وي. خیر راپوښتنه یو بله د خندا کیسه بیا زه راته وایه. یو وخت د نایدو پر مخامخ د سینما پر مخ د نایدو شروع کېږي. نو دا کیسه د سینما کیسه بلله. په دې څنګ کې د کندهار مشهور سندرغاړی شاه احمد کندهاري لري، د کور هم د دې و. دلته یو هندو تېرېږي، دلته هندوانو لار هم د اشکافر وزارت ټول هندوان وو. نو هندي تېرېږي، د یو سړي سره جنګ شو، یو شی جنګ شو، نه یې پوهېږو چې پر څه شو. نو د شاه احمد کندهاري هم راوتی، دی په جد شهزاده په کندهار کې مشهور و. نو هغه سره خلاصول ول جنګ مه کوئ، دا هندو ورته ببر دی داسې ورته
خو د ده مور داسې پر ما د جد خیال وکړي. ویل کې شاه محمد خوش هغه فارقې ولري، ده خو هغه نه پېژندي جد، اوه ده پر ما د جد خیال وکړي. په دغه شپېته کاله عمر کې چې تاسو یې لرئ ډېر انقلابونه به مو لیدلي، تر ټولو سخت کوم یو و درته؟ دا سخت کلونه یو دا د خلجیانو انقلاب و اوه چې راغلی، ډېر سخت حالت و، اختناق حالت و، خلک یې بندیانول، وژل، او یو د ټوپکیانو دوره استرادي چې مجاهدین بولي، دا دوره چې راغله کوم کندهار کې بیخي ګډوډي وه. دا یو کندهار 10 بچي وي په یو کندهار کې، بیا داسې بچي وو چې یو بل نه سره منله. کوچنی هلک و په عراق فضا کې په ناست و، تا به یې غوټې راخیستې او ولاړ کړې، جمع سور راکړې، پیسې راکړې، پیسې بیا ټول اخیستلې. نو دغه هم ډېره سخت دوره وه، هغه هم ډېره سخت دوره. په دغه انقلابونو چې ډېر اوښتي دي، کوم باچا یا ولسمشر د چا سره مخامخ تاسې لیدلي دي؟ موږ مخامخ خو خپله د حضرت محمد ظاهر شاه لیدلی دی. هغه وخت نه موږ کوچنیان وو، خو دی به کندهار ته راغلی، خلقي وزارت یې کاوه، موږ بیا د ده شاګردان وو. نو دی به راغلی، خو دا کار هم نه و شروع سوی، د ده په امر شروع سو، دا سید مرباد و، سنګیر خان، نو دا کار کتي موږ به په پسې وو. بالا چا څومره راته وویل، په هغه کې دا بیګاډان دا خبرې هم نه وې، حاجي روان وو، خلک به ډله په پسې وه. تاسو په پسې واست؟ نو پسې خو نو داود خان راغلی، داود خان خو نو کندهار ته به راغلی، موږ په مکتب کې وو، نو اوبه به یې ایستلو د استقبال دپاره، په دایره دروازه کې به یې درولي وو، نو ګلان مې په لاس راکړي وو، بیا مې هغه په پاشه ده. بیا نو شاګردانو ته بې بوتلو، د موسیقیت مخ ته دا شاه اشرف سټوډیوم و، اوس نوم راړولی دی، ایوب خان سټوډیوم راغلی، هغه وخت شاه اشرف و. نو دلته ده بیانیه راکړه ده، نو ورته ولاړو، ډېر چکچکې مې ورکولې، ډېر بیانیه وکړې. او دغه په کابل کې مې ولیدی، یو وخت اکا پاچا یې وه په فزیکسي جامه کې، دوی پر پاچا ناست وو، خلکو نو ډېر ورته زه په ګډ شولم، د دې بیا موږ دوکان کاوه، د هزارګل په سره کې نږدې وو. نو سلیم وکړې، راووتو، دغسې ورو ورو یې ناست و، دوی خاندان ګډ خلک ناست. او د هغه بعد خو نو ترقي دی، هغه مې نه لیدلی، ببرک مې لیدلی وو په کابل کې د جیرې، او ډاکټر نجیب خو نو کندهار ته راغلی وو، دا ولایت کې موږ یې وغوښتو، ترمنځ کې غټان سوي وو، ځوانان وو، فارغ وو، نو هغه سره مې بیا مجلس منډه وشو، ډېر بیانیه وکړه، ډېر معقول ګډ وو، د سوچ په باره کې جنګ باید څنګه باید کته کړو، جنګ باید ختم شي، دا وطن خراب نه شي، په دا باره کې ډېر بیان وکړ. او د هغه بعد خو نو رباني مو لیدلي وو، نږدو څه کرزي سره مو منډه ډېر کړی دی، مجلس مو کړی دی، د اشرف غني سره مو مجلس کړی دی، او دا اوسنی نامعلومه احمد سره مو ډېر لیدلي، هغه ته زه ورغلی یم، منډه مې ورسره کړې. او د اوسنی شیخ صاحب چې دی، دا تاجمل سالون ته راغلی وو، د کندهار د ولسي غونډې په نامه یوه غونډه جوړه سوې وه 2 کال دمخه، نو ورې موږ ولو، ورې هم 1 ساعت په سټیج باندې تقریر وکړ. راځو بېرته کندهار ته. اوس خو د خلکو دپاره ډېر امکانات شته، د وتلو ځایونه شته، موټران شته، د ناستې ځایونه شته، او ډېر شیان شته. د پخوا په ښار کې دومره د خلکو دپاره سهولتونه نه وه. د خلکو ورځنی ژوند څنګه و؟ نو پخوا خلکو میلې کولې، کندهاریان په ذات کې، په طبیعت کې د میلو شوقیان دي. دا بابا صاحب میلې په هغه وخت کې وي، اوس دا څه چوکه سوي دي، سرکاري باغ ته تلله، باغ پل ته تلله، باغ پل خو ډېر خراب سوی دی، ډېر ښه باغ و، دا ښه ځنګل و، دلته ډېر میلې ایستل کېدلې، شاغه ته تلله. اوس خو نو ډېر خلک انیوم منتظمي په سړکانو میدان دي، په دغسې پارکونو، ساعتېري ځایونه یا خارجي ټوریسټان، تورست تشویق شي چې راشي دلته وګرځي، دا نو دولت وظیفه ده، دولت باید ځایونه جوړ کړي. خو عموما د ګرځېدو لپاره اوس ما ستاسو پر فیسبوک باندې دغه عکس ولیدی، د سرکاري باغ ده، ډېره ښایسته باغچه، حوض، ګلان، هر څه. اوس خو چې ورسې په ساده بس درختې ولاړ دي، بل شی نشته. چې ونه ساتل سي، چې وساتل سي، عموما خلک ورته تشویقېږي. دا دولت ټول د دولت په لاس کې و، دلته یو 3 منزله تعمیرونه وو، په تعمیر کې بیا مجاهدین په وخت کې اوبه ونړاوه، نو دلته بیا شهریان په سره ته اچوي. په دا بابا صاحب کې یو ښه غټ ټال و، هغه یې ونړاوه، یو څه په جنګو کې ونړېدی، یو څه دوی پسې ونړاوه. نو دغه 3 منزله تعمیر سرکاري باغ زما په یاد دی، یا دولت غټ چارواکي چې به راغلی، یا خپل ظاهر شاه چې به راغلی، د دې اوسېدی په دغه ځای کې. د کندهار خلک عموما دا خبره ډېره کوي، وایي افغانستان چې دی 15,000 کلن تاریخ لري، خو
بس دا خبر ورپاته ده او نوره کومه خاصه لاسته راوړنه نه لري. حال دا چې په نورو ولایتو کې خلک د تعلیم په برخه کې یا په نورو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. ودا زموږ سیمه چې ده عموما تعلیم څه پاته ده یا ارادتا یې مخه نیول شوې ده. اوس هم دا اوس حالت کې موږ داسې روان یو، د مزار او د هرات او د کابل خلک ډېر تعلیمونه کوي. یو څه خو نه پوهېږم چې کومې خوا د الله څخه زوسو دي موږ ته چې تعلیم ته نه پرېږدي، او څه تشدد هم ډېر دی دلته نسبت نورو ولایتو ته. د ذهني شکنجې او فشار لاندې دي زموږ خلک. یو لامل یې زموږ مشران نه بولي چې ډېری د تعلیم سره شوق نه لري. اوس یو څوک مثلا زموږ همسایګان دي، دوی دا غوره بولي چې د ده یو ځای د مستري شاګرد نه دا چې تعلیم وکړي مکتب ته ولاړ شي. نو دا محدود خلک شته خامخا وي. پخوا هم دغسې وه. ما فایدېږي دغه دولت خصوصا په اطرافو کې یا د ښار په ځینو ناحیو کې علیحده عسکر هستن، ملکان بیا هستن چې د هلکان په زوره مکتب ته شامل دي. نو ډېر خلکو به ځینې پټ کړه، موږ نه لرو هلکان نه لرو، او یا بیا په رشوت باندې ښاغلي مامور ته رشوت ورکوي چې زموږ نوم مه ورکوه په لیست کې، چې ته 6 کلن 7 کلن هلک شته چې بیا مکتب ته په زوره څه بیایي. یا به اکثر دا ځای پرېښوي بلې خوا ته به نقل شوله. تعلیم سره هغه وخت هم خلکو علاقه نه درلوده. دا تبلیغات هم موږ ته ذهنونو کې راکول شوي وه د پخوا څه. دا د انګرېزانو لوی دستور دغه و چې دغه سیمه د پښتانه باید تعلیم ونه کړي. ما ته معلومیږي ډېری خلک دا فکر کوي په خپله اورېدلي د مشرانو څخه، دا زه یو نیم مشران اولادونه چې یو غلط کار وکړي بس وایي تا مکتب ویل دی ستاسو خیر موږ نسو وړلی. دا خبره عموما ډېره کوي. دا نو عوام دي خامخا محدود کسان دي. اوس د هغه وخت غله چې وه مشهوره غله یو مکتب نه وویل دا مړي چکول دې مکتبیان د ژوند په اوږدو کې دي یو داسې خاطره راته ووایه چې هېڅکله چې د ځای نه نه وځي او ډېر څه یې در زده کړي. نو زما خاطرې خو ډېر دي. ما یو کتاب چاپ شوی دی 100 خاطرې په نامه، بل کتاب مې دی د سفرنامې او خاطرې په نامه باندې، هلته هم ډېر خاطرې دي. خو دا یو چې ما د ذهنه نه وځي، زه په کابل کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه، دا جریانات ټول ما په خپلو سترګو ولیدله، نږدې یې ورغلم او ډېر بد ټکان وه. وبېرېدلم د شپې، دا زرګر ټانکونه په ژوند دا ټک موږ نه و اورېدلی. دا کودتا شروع وه چې باید افغان دا شهیدان کړل، سبا دا خلک راغلل. بل عینا دغه نه بدتره په هرات کې داسې افسانه ما ولیدله چې 15 شپې زه بند وم د هرات کې. اوس هم لمانځي، اوس نو نه خبر د مخه اسماعیل خان چې دی هغه لمانځله بسشاري هوت په نامه سره په 24 د هوت باندې ترکي رئیس جمهور حتی دولت پر ضد باندې یو لوی غټ قیام وشو. ډېر نفر خپور شو په دغه جریان کې. زه هم هلته وم، زه بیا په دپلو کې رئیس ولم، هغه جریانات مې هم ولیدله. بیا وروسته چې دا جنګ ختم شو بیا اشتباهي خلک نیوله، دا بیا ټول وژله. دا په دې کیسو کې نه وو خلکان محکمه او دا خبرې نه وې. نو په دغو کې زه هم ونیولم، ورته هم پخوانی بیا خدای یو څه کندهاري خلکیان وو، څه پښتانه وو د پکتیا. اوبه زه خلاص کړم، زه به نه خپل تړی زه به لارانه ځینې خلاص یې کړئ. ځینې خلاص کړم. دا شیان دي چې سړي ته ذهن نه وځي. بلکل ترخې خاطرې دي. د سفرونو سره مو ډېر شوق راته معلومېږي. کومو هېوادو ته دې سفرونه کړي دي؟ زما اول سر سودا دا وه چې زه باید خپل ګاونډیان ووینم. دغه کې مو ډېره سودا وه. نو ایران مې ولیدی، دا زموږ همسایه ملک، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی. پاکستان خو پرېږده لکه دویم کور داسې دی. هلته خو بیخي ډېر تللی. نو دغه زموږ همسایګان شول. بیا پر دغه سربېره باندې هندوستان ته هم بیخي ډېر تللی یم، ترکیې ته تللی یم، سعودي عربستان ته څو واره تللی یم، 2 واره مې حج کړی دی او 2-3 واره عمرې ته تللی یم، او تایوان تایلنډ ته تللی یم. نور څه ملکونه نور ډېر سفرونه دې کړي دي. په دغه ټولو هېوادو کې چې ته ورغلی، تر ټولو جالب تا ته کوم یو معلوم شوی دی؟ هغه که د دوی د ژبې د لحاظه وي، د فرهنګ د لحاظه وي، یا د خلکو د لحاظه وي. نو ما خو دا ما چې محدود ځایونه لیدلي دي، په دغه کې زما ترکیه ډېره خوښ شوه. یو دوی خپل تاریخي اثار ټول ساتلي وو. دا که د مخه د عثمانیان وو، هغوی اسلامي خلک وو، هم دا
ټول آثار ساتلي او که بتان دا نه دي مات کړي بتان مات کړي زموږ اسلامي خلک بیا که اتاتورک راغلی مصطفی کمال یا که اوسني حکومت ټولو د خپل آثار ساتلي دي او خپلې ژبې ته ډېر خدمت کړی دي تعلیم ته ډېر خدمت تعلیم ته ډېر کار نو ترکیه ماته د عجیبه معلومه په ژوند کې به دې ډېرې ملګرتیاوې یا کندهاري اصطلاح انډیواليانې به دې ډېرې کړي تر ټولو ښه انډیوال څوک دی او څه خاطره ځینې لري والله موږ یو څه محدود انډیوالان یو دغه جانان مومن چې خدای من چې هغه ورځ یې لاره ته وویل په تاسې مو کس کېږي دا جې څلوېښت کال کېږي دا خلک سره کښېني نو موږ داسې محدود انډیوالان یو هره جمعه بنډار مو کوو سره کښېنو خو کال بېلا نه کېږي محمد عثمان امیدي مدیر صاحب موږ هغوی پات شو هغه هم ډېر ارمان دی او ډېر ښه ټینګ انډیوال او د دغه انډیوالان څخه یو جالبه خاطره یو خندونکی ځای چې یو وخت د انډیوالۍ پر باب راغلی په مابینځ کې و نو دا خو ډېر شیان پېښېږي انډیوالۍ په باب بیخي ډېر شیان پېښېږي نو اوس مې ذهن ته نه راځي خو دا څه فکري تمرکز غواړي سړی خو مطلب زموږ ژوند ټوله په ښه خندا او په خوښۍ سره تېر شوی دی الله دې نور موږ ژوندان کړي د کندهار په پخواني کندهار او اوسني کندهار کې ډېر بدلونونه راغلي دي که په کلتوري لحاظ وي د ژبې د لحاظ وي سیمه ییز لحاظ خو نو راغلي دي د یو مهم شی چې دی هغه د ودونه دي په کندهاریانو کې د کندهار ودونه د پخواني ودونو او اوسني ودونو تر مابینځ توپیر غټ توپیر څه شته غټ توپیر خو دغه دی چې پخوا په کندهار کې سالون چا نه پېژني ګرد ودونه په کورو کې کېدل نو د همسایه کور به یې واخیستې ځینې دا مشترک دي په هغې کې به پوخت کېدی د بل همسایه کور به یې واخیستې په هغه کې به یې نارینه کښېنول خپل د دوی په کور کې به ښځې ناستې وې نو اصلا په هغه وخت کې دغه ودونه محدود ودونه ډېر خلک نه قبلېدل اوس چې وینې خو در 1000 کسه کم 1000 کسه راسي په هغه کې 100 یا 200 کسه هغه د دواړو خواوو څخه خبرېدله او دغه خوراکي کې هم دومره ډېر اسراف نه کېدی په هغه کې اوس سبزي خامخا وه حلوا به وه دا که مصرفه شیان دي اوس خامخا غوښې دي خامخا 2 رقمه 3 رقمه غوښې په هغه کې یو رقم غوښې وې دوی به سالن بلي بیا نو سبزي به ورسره وه حلوا به ورسره وه پیرني به وه خامخا پیرني به وه هغه وخت کې اقتصادي ودونه خلک یې لږ او ګر په کورو کې وه د ځوانانو لپاره د واده ښه عمر ستاسو په نظر څو کاله دی او د واده بعد یو ښه ژوند څنګه کولی شي نو ځوان لپاره خو 20 کلنۍ ډېر ښه عمر دی په 18 کلنۍ کې هم دی ځوان ما خپله پر 40 کلنۍ واده کړی دی پخوا به دا عقیده داسې موجوده وه د نارینه چې عقل یې څه پوخ شي عقل هم پیدا کړي ورسره نو بیا د واده په قدر پوهېږي حقوق پېژني د خپلې ښځې نو اوله زمانې کې هم دوی په خپل حقوق چندانې نه پوهېږي نو هغه 22 کلنۍ 23 کلنۍ کې ښه سن دی د واده تر واده بعد د ګډ ژوند ښه ساتلو راز څه شي نو اول خو باید د احترام متقابل وي نه هغه دې ته احترام ولري دی هغې ته احترام ولري حقوق یې وپېژني موږ داسې په دیني کتابو کې هم د دې ذکر ډېر راغلی چې مېړه پر مېړه ډېر حق لري او پر مېړه بیا پر مېندې ته هم ډېر حق لري دا حقوق چې وپېژندل شي د مور حقوق د مور د پلار حقوق پر ځای دي داسې نه وي چې دی د ماینې پر سر د مور پلار خوابدي کړي یا مور پلار ماینه خوابدي کړي د مور پلار پر سر باندې داسې مساوات باید راولي مساوات چې کار واخیستل نو ډېر ښه ژوند کېږي تر دا واده پورې اوس ولورونه بیخي لوړ شوي دي پخوا هم دغسې وه که دا اوس دا شی جوړ شوی دی پخوا خو هم دا د ښار په خلک کې ولور ناباب وو حتی عیب وو اوس هم په ډېر کورو کې په ښاري خلک کې ولور نشته دا د سرایو کلتور دی چې اوس څه تاثیر یې کړی سرایو کې وو دا شی وو دا ولور وو د دې لامل عموما څه دی چې دا لوړ ولورونه دا کلتور دی دوی داسې یوه عقیده لري وایي که موږ د نجلۍ ګرانه ته لوړ ولور ورکړو دا زموږ لپاره یو سرلوړی دی چې دا د دونه ګران قیمت بها شی په ډېر ارزښت یې دومره ډېر و چې ډېر پیسې راکړلې دوی دغه یو مفکوره لري یو عقیده لري دا رښتیا ما د یو روزګان د ځوان څخه پوښتنه وکړه هلته عموما ولورونه ډېر لوړ دي ما دا ولورونه څه دا بیخي لوړ دي دا ویلې ول خو چې ارزانه یې ورکړو لا کول د انسان په سترګو ورته ګوري خو نو چې هر څه یې موږ ګران ورکړو هغونه دا زموږ د ښځې قدر په هغه کور کې ډېرېږي د کندهار د راتلونکي دپاره یو پیغام کندهار راتلونکي لپاره خو نو هغه د تعلیم مسله ده نه
چې زموږ خلک ځوانان باید تعلیم وکړي. د تعلیم په کولو سره زموږ هر څه مخته ځي، اجتماعي ژوند دی، شخصي ژوند دی. په دولت خو زموږ یو کندهاریان یو عیب لرو، په دولت کې چندانې برخه هم نه اخلو. اوس دا نور ځایو ولایتو خلک دي ټول په دولت کې دي، نو دولت کې سړی یې نو دولت بیا د غږ هم اورېدلی شي. زموږ کندهاریان د دولت تر کار و شخصي کار ته ډېر ترجیح ورکوي. نو د تعلیم په څنګ چې دغسې دولت کې هم همکار وي نو بیا به ډېر ښه شي. که د کندهار د پرمختګ دپاره تاسو ته واک درکول شي چې 3 مهم کارونه وکړئ، هغه به کوم کارونه وي؟ نو کندهار په اول خو د تعلیم مسله شوه چې دغه ما ذکر کړه. بل خو نو موږ تاسې ډېر ښه ذخایر لرو د ځمکې لاندې، دا باید راوایستل شي. د اوبو بندونه جوړ شي. کندهار اوس د وچکالۍ سره مخامخ دی. که موږ د اوبو بندونه ولرو دا وچکالي تاثیر بیا نه کوي، بد تاثیر نه کوي. نو لوی عمده علت د کندهار د لوږې مخنیوي لپاره د بندونو جوړول دي، د سړکانو جوړول دي، مواصلاتي لارې باید جوړې شي چې تجارت کې اسانتیا راشي. نو دغه مهم کارونه دي اقتصادي. دغه یو اخري څو پوښتنې دي. په کندهار کې عموما موږ ګورو په ورځني ژوند کې د ښاري فرهنګ ډېر تر پښو لاندې شوی دی. ستاسو په نظر ښاري فرهنګ څه شی دی؟ نو ښاري فرهنګ خو اصلا د اطرافو تاثیر اوس دلته ډېر شوی دی. پخوا داسې نه وه. ښه خلکو خپل فرهنګ درلود، نظافت یې ډېر مراعته وه، مکاتب کې اخلاق په دې څه ډېر کار اخیستل کېده، مطالعه یې ډېره کوله. نو اوس دا شان کار د بنیځي هغه یو عربي مقاله ده وایي الناس علی دین ملوکهم. داسې څه زیانونه موږ ته رسېږي په دې لحاظ باندې. څنګه خلک متوجه کولی شي ښاري فرهنګ ته چې دا خپل ښاري فرهنګ وساتي؟ نو دا د تبلیغاتو له لارې هم کېږي، د فیسبوک له لارې هم کېږي، د یو غونډې او د یو مجالس له لارې هم کېدای شي تبلیغات پیل شي. په اخره کې کندهاري ځوانانو ته یو پیغام ورکړئ برابر. نو دا پیغام زه ورکوم چې کوښښ یې وکړي چې د علم لاره پرېنږدي، تعلیم دې وکړي، او دا باید ځوانان په ځینې نشو اخته دي. دا نشو څه دي؟ لاس پاک شي، په اخته یې نه کړي بل څوک، یا ځوانان دي ونیسي دا ښه خوند کوي، یا دا ټارګېټ کار یا سګرېټۍ دي بېځایه. دغه مخنیوی چې وشي یا ځان ورله نه کړي نو ډېر به ښه کار وشي. کور مو ودان خیر اوسي چې موږ ته مو وخت راکړي. نو دوستانو دا مو د حاجي صاحب ظاهرجان سرک سره یو کوچنی پوډکاسټ په دې هیله چې ډېر څه مو ځینې زده کړي. تر بیا د الله په امان.